الآية دلتا زمونږ استاسو سبق او درس هغه د یهودو طایفې بیانوي چې دا یهودو په خپل ذات کې تقریبا پنځه ډلې دي. یوه ډله د یهودو چې هغه علما دي، ځان ته پوه خلک وایي، خو هغوی د جناب سره عداوت لري په دې باندې چې دې منصب او ریاست ختم نشي. او دویمه ډله چې دی هغه د دې ناپوهه منافقین دي. دا منافقین به کله کله د مسلمانانو سره کېناستل، نو د رؤساو رئیسانو مشرانو یهود به دغه منافقین دي مسلمانانو د ناستې نه منع کول چې تاسو مه کښېنئ دې سره، ځکه بعضې خبرې ستاسو له خولې ووځي چې جناب په تورات کې ښه صفت لري، دا دی نو دی به بیا په دغه خبرو سره تاسو سره مناظره او حجت بازي وکړي او د دې به حجت به غالب شي. دا کار مه کوئ. دا دویمه ډله وه. درېیمه ډله چې دی هغه کسان دي چې هغه باطل پرسته خلک دي، امیان دي او بالکل امی محض دي. هغوی چې دي علم نه لري، پوهه نه لري، بس د دې کار اټکل او تخمین او ارزوګانې، تش اټکلونو پسې، تش ارزوګانو پسې او تشو خیالات او تصوراتو پسې ګرځي. دا درېیمه ډله دی په یهودو کې. اوس نن د درېیمې ډلې هغه ذکر دلته کوو. اولا یعلمونه، آیا دوی دومره نه پوهېږي چې بېشک الله تعالی چې دی یعلم ما پوهېږي په هغه څه باندې یسرون هغه چې دوی پټوي، وما یعلنون او هغه څه دوی ښکاره کوي. په دې نه پوهېږي چې الله ته پټ او ښکاره یو شان دی. په ښکاره لکه څنګه پوهېږي همدارنګې په پټ هم پوهېږي. نو دې په دې نه پوهېږي دغه ډله چې دی دا امیان دي، امی محض دي، د دې کار غلطي دی. ومنهم بعض له دې یهودو نه چې هغه امیان دي او د اټکل پسې دا درېیمه فریقه دی، درېیمه ډله دی امیونه. دی امیان دي او امیان دي، عوام دي، علم عرفان نه لري. دا امی ته امی ولې وایي؟ منصوب به سوی دې منصوبیت ته دی ته. سړی د نه پیدا شي، د مور نه پیدا شي، نو هغه هېڅ باندې خبر نه وي، نو دیم په هېڅ باندې خبر نه دی، او دیم لکه څنګه مور نه پیدا دي هغه شانتې پاتې دي. نو ځکه دې ته امیون وایي. دی امیان دي لا یعلمون الکتابه. امیان څه مطلب؟ چې دی په کتاب نه پوهېږي، دی هېڅ کله په کتاب نه پوهېږي، دی پوهه په کتاب نه لري. الا امانیه، مګر تشې ارزوګانې، خیالات او اټکلونه او قصې او هغه د تمنا، ارزو، قصې، اټکل، خیالات، تصورات کوي. خپلو منځو کې ناست کې اټکل خبرې کوي، بې بنیاده خبرې کوي، بلا دلیله خبرې کوي. لکه دی به دا خبره کوله چې موږ جهنم ته هېڅکله نه شو تللی، هو که لاړو 40 ورځې به پکې تېرې کړو، ځکه زموږ مشرانو 40 ورځې
هغه د سخي عبادت کړي د هغه په عوض کې به موږ هم څلوېښت ورځې تېرې کړو نو دا یو اټکل دی نو داسې اټکل دا غلط کار دی همدارنګه بل اټکل او خیال به کوو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى دا مې ارزو وه هرګز به داخل نشي جنت ته مګر هغه څوک چې هغه یهود او نصارا وي دی بل اټکلو نو د دې اټکلات خیالات ارزوګانې دي نور بلا دلیله خبرې کوي وانهم نه دي دوی الا یظنون مگر اټکل کوونکي یو ګمان باندې ولاړې خبرې بلا دلیله دلیل نه وي هسې اټکل کوي هسې ګمان کوي هسې خیال کوي دی نه دي مګر اټکل والا خیال والا ارزو والا ګمان والا بغیر د دلیل اوس د څلورمې ډلې ذکر الله کوي چې یهودو کې یو څلورمه ډله هم شته د هغې کسب څه و هغې به تحریف لفظي کو قرآن کې به تحریف لفظي کو قرآن ته به تغییر ورکو تحریف لفظي دا به قرآن کې دی کوو تحریف لفظي یعنی دا مطلب سبه ولیکل په خپلو لاسونو باندې او وبلې دا د الله کتاب دی حالانکې هغه نه به و د دې لپاره چې هغې په مقابله کې عوض او پیسې واخلي دا څلورمه ډله یهودو کې وه بېکاره ډله وه د قرآن د کتاب الله د الله د کتاب تحریف و تغییر به لفظاً کو او هغه الفاظ به لیکل چې هغه د الله خبرې نه وي او دوی به الله ته منسوبول د هغې په مقابله کې به عوض او پیسې اخیستلې دا څلورمه ډله شوه فویلون پس هلاکت دي وي تباهي دي وي للذین لپاره د هغه کسانانو یکتبون الکتابه چې دوی لیکلو کتاب لرا بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا به ویل دوی هذا من عند الله دا د الله له طرف نه دی او دا څه لپاره دا کار دی کو لم علت د تحریف سو د تغییر سو لیسترو به لدې لپاره چې واخلي په دې لیکلو باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي عوض لګ دا ټول دنیا او ما فيها د الله د کتاب په مقابله کې دا عوض لګ دی ثمن قلیل دی او دته اعتبار نشته فویل لهم پس هلاکت دی د دوی لپاره تباهي دی د دوی لپاره مما د هغه څه کتبت چې لیکلي دي ایدیهم لاسونه د دوی وویل لهم او هلاکت دی وي تباهي دی وي د دوی لپاره مما د هغه څه یکسبونه چې دوی ګټي چې کوم کسب کوي کومې پیسې ګټي دا ټول د هلاکت او تباهي وي او دغه هلاکت او تباهي چې د الله تعالی په هغه باندې وشوه په خوښه باندې وشوه نو دا هلاکت او تباهي بیا حقیقت کې هلاکت او تباهي دی دا بالکل هلاکت او تباهي دی او د دې هلاکت او تباهي نه د هېڅکله نشي وتلی دی به په هلاکت او تباهي کې وي خامخا به دی به هلاکت او تباهي لري او د دې هلاکت او تباهي نه به دی وتلی نشي او دی کې به راګیري دلته یوه خبره دا دی هغه نحوي خبره دی نحوي خبره خدا چې دی ویل ترجمه څه دی ویل هلاکت او تباهي ته هم وایي او ویل
یو کندر په جهنم کې چې کافران په کې غورځول کېږي هغه ته هم وایي هو ویلون دا مرفوع دی او رفع په څه باندې ده څه بولته رفع په مبتدا باندې دی دا مبتدا دی دا وروسته ورته خبر دی او که ته وایې چې مبتدا خو به یا به معرفه وي او یا به نکره مخصصه وي دا خو معرفه هم نه دی او نکره مخصصه هم نه دی نو څنګه ابتدایت ثابت شو دا خو د قواعدو د چې کوم قواعد دي د نحوې د هغې نه هغه خلاف ورزي راغی نو دا خو نکره ده او نکره محضه ابتدایت باطل دی هلته به دا مبتدا وی چې خو به معرفه وی یا کم د کمه نکره مخصصه وی نو بیا ټیک دی دا خو نکره محضه دی د دې لپاره موږ تاسو جامع ویلی دی جامع کې خبره کړې هلته یو مشهوره نحات دي مشهوره نحات همدا خبره کوي لکه دا سائل دا وکړه چې یا به مبتدا به معرفه وي او یا کم د کمه نکره مخصصه به وي وی ولې معرفه به وي وی ځکه چې دا مبتدا محکوم علیه دی په ده باندې به حکم کیږي په مجهول شي باندې حکم نه کیږي په معرف او په معلوم باندې حکم کیږي نو کم د کمه معلومه به وي او یا به معلومې ته نږدې وي چې نکره مخصصه وي په مجهول حکم نه کیږي او مبتدا وي محکوم علیه نو د مشهور مذهب همدا دی لکه سائل دا خبره وکړه خو محققین علما جامع کې لیکلي دي چې نه اصل کې ابتدایت یا مبتداتوب دارومدار د مفید دی پیدې دی که چېرته مفید دی پیدې و نو بیا مبتدایت صحیح دی اگر کې نکره وي یو ځای کې مبتدا او خبر دی مفید دی پیدې ده اگر کې دا مبتدا نکره ده خو پیدا مفید دی پیدې ده دا نکارت دی مبتدا ټیک دی بیا صحیح دی اس خبره نشته دی کوكبا انقض ساعتا لکه چې یو مثال دی خدري و ستوری اوس دستي ولیده دلته هم دا مفید دی مفید دی پیدې دی اگر که مبتدا نکره واقع شوه چې مفید دی پیدې شوه دا بیا نکارت سره مبتدا واقع کیږي دا د محققینو نحاتو مذهب دی او دا سائل چې کومه خبره کوي هغه د مشهورینو نحاتو خبر دی مشهور نحات هغه خبره کوي هغه قواعد تخصیصات هغه ذکر کوي او نور دلایل سره ذکر کوي محققین علما لن او شاکر خبره کوي چې بس په مفید فائدې وا اخوا که معرفه وا که نکره وا نو ابتدایت ټیک دی دلته هم د آیات کریمه کې مفید فائدې دی ولې مفید فائدې دی دا تقریبا دعا بشر دی خیرات دی دا خیرات دی بلنه دی شر دی الله دی هلاک کی برباد کی نو دلته چې دا دعا بشر دی چې دعا بشر راغله نو له دې وجې نه دا مفید دی فایدې شو نو کومه نکرې سره دا مبتدایت ټیک دی ځکه دلته چې کله نکره مبتدا واقع شي دعا بالخیر وي یا دعا بالشر وي بیا دا نکارت سره ابتدایت ټیک دی دلته دعا بالشر دی د نکارت سره دلته ابتدایت ټیک دی تاسو پوهیږئ خبره باندې دا مسوا وروسته راځي وقالو ویدوی دا پنځمه ډله شوه په دې یهودو کې پنځمه ډله دا پنځمه ډله ځان ته لوی خلک وایي او ځان ته د غټایټو نه ځان ته منسوبوي دی وایي منګه خاص ته جنته پورې منګه ټیکهداران د جنت یو جنت به موږ ته رسېږي جنت زموږ ځای دی مګر یو څو ورځې به جنت ته نه ځو
نور جنت زمونږ ځای دی. دا پنځمه ډله دی. هسې بېکاره خلک دي. عمل ته دې وګوره او بیا مدعا دلیل هغه ته دې وګوره، دعوت ته دې وګوره. عمل دې جنت نه دی، نو څنګه ته به ټیکهدار او جنت به څنګه تا پورې خاص شي؟ نو دې دا خبره کوي. دا پنځمه ډله دی په یهودو کې. څلور ډلو مخکې ذکر وشو، دا پنځمه ډله شوه. وقالو وایي دوی لن تمسنا، هرگز به ونه رسیږي موږ ته. تمسا نه، دا نه مفعول به دی. او به نه رسیږي موږ ته، هرگز به ونه رسیږي موږ ته النارو، اور د جهنم، الا ایاما معدودة، مگر څو ورځې شمېر شوې، شمېر کړی شوې، څو ورځې شمېر کړی شوې به موږ اور کې یو نور جنت ټیکهداران یو. جنت ځای زموږ لپاره د جنت ټیکهداران یو. دا خبره کوي الله په دې باندې رد کوي او رد یې دا دی اتخذتم، قلو ته ای پیغمبره آیا تاسو نیولې دی عند الله عهدا، پنځ د الله تعالی باندې وعده، د الله وعده تاسو سره کړې دی چې تاسو ټیکهداران دي جنت استئ. جنت خاص تاسو لپاره دی. فلن یخلف الله، پس هرگز مخالفت نه کوي الله تعالی عهده د خپل وعدې نه مخالفت نه کوي. نو بیا خو ټیک دی، خو حالانکې دا وعده الله نه دی کړی. ام بل، ام په معنا دی بل تقولون علی الله، بلکې خبره دا دی دا چې تاسو جوړوئ په الله تعالی باندې دروغ، ما هغه څه د باندې پوه شئ ما لا تعلمون، هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. الله باندې لفظو ځانه دروغ جوړوئ. دا د ستاسو د ځان نه خبرې دي او یو نفسي ارزوګانې دي چې تاسو کوئ. د الله وعده خو تاسو سره نشته دی. نو دا د چې کسانان په یهودو کې هم وه. دا پنځمه ډله ده د یهودو، دا بېکاره ډله ده د یهودو. نو دوی به دا خبره کوله چې موږ چې کله په جنت ته به ځو، جنت ټیکهدار موږ یو او د جنت کلیان موږ سره دي، مګر بعضو بول څلوېښت ورځې به جنت ته نه شو. ولې زموږ پلارونو څلوېښت ورځې د سخي عبادت کړی، د هغه جزا به موږ تېرو. دا د دې دا خبره باطله دی، دا عقیده باطله دی. ځکه آیات کریمه دی ولا تزر وازرة وزر اخرى، د بل چا پیډې خو څوک نشي بارولی. ډنډه لړلې د نیکونو اجدادو او د هغوی په عوض کې به تاسو جهنم ته ځئ څلوېښت ورځې. دا څه معنا لري؟ او بعضو به ویلې د یهودو دا پنځمې ډلې وایي د ټولې دنیا ژوند چې دی 20,000 کاله دی، دوی اټکل کړی دی. دا دنیا د ابتدا نه چې قیام د قیامته پورې 20,000 کاله ده، چې 20,000 کاله مو هغه چې دا پوره شي قیامت راځي. نو دنیا ژوند 20,000 کاله دی. نو موږ څه ګناهونه کړي دي، د هر 1000 کلو په عوض کې به یو ورځ جهنم ته تېر کړو. نو 9 ورځې به موږ په جهنم کې تېر کړو. دا هم د دې یو اټکل و، دا هم د دې یو بنیادي خبره وه. د هر 1000 کلو په مقابله کې به 9 ورځ موږ په جهنم کې تېرو. نور جنتیان یو، ټیکهداران دي جنت یو، جنت به موږ ته راکول کېږي. دا خبرې دې کولې. نو د دې وجې نه الله وایي دا ډېر بېکاره خلک دي. اوس پرې رد کړي. رد داسې کې بله داسې نه ده، بلکې خبره داسې ده، بله داسې نه ده، بلکې خبره داسې ده من کسب سیئة
چا چې وکړلو ګناه یې وکړه، ناروا اعمال یې وکړو، معصیت یې وکړو، واحاطت او احاطه وکړي به په دې من پورې خطیئته د ده ګناه د ده معصیت، فاولئک پس دغه کسانان چې دي اصحاب النار دی ملګري د جهنم دي، هم فیها دی به په دې جهنم کې خالدون همیشه پراته وي. دلته یوه خبره شته چې هغه زموږ عقیدوي مسله دی د معتزله سره. دا معتزله ډېر بېکاره خلک دي، دوی هغه ته عقل ته ترجیح ورکړي. دوی وایي چې عقل څه مني موږ به هغه منو، او چې عقل نه مني موږ یې نه منو. دوی د عقل تابع دي، نقل نه مني، وحی قرآن نه مني، یوازې د عقل مني. دا معتزله دي او دا ډېره بېکاره طایفه ده. په طایفو کې باطل پرستو طایفو کې یوه طایفه باطل پرسته هغه همدا معتزله دي. معتزله څه وایي؟ معتزله وایي چې یو سړي ګناه وکړه او معصیت یې وکړه، مخلد بالنار به وي، په جهنم کې به همیشه پروت وي. دا د دوی هغه د عقیده دی. او د خوارجو د معتزلو یو بل سره قرب هم هغه کې لري، په مذهب کې لري. دوی مخلد بالنار به وي، همیشه به په اور کې وي. او کله وایي چې نه به په جهنم کې وي نه به په جنت کې وي. د جنت او د جهنم په منځ کې یو منزله یو مرتبه ثابته وي. دغه د دوی خبره دی. د آیات کریمه نه د معتزلو د مذهب تایید معلومیږي، د مذهب تایید معلومیږي. ځکه آیات کریمه کې راځي بلا داسې نه ده، بلکې داسې ده من کسب سیئة، چا چې کسب وکړو د ګناه او احاطه وکوله په دې من پورې خطیئته ګناه د ده، پس فاولئک په دا کسان چې دي دی به په اور د جهنم کې او دی به په جهنم کې همیشه وي. دغه ګناهګار دی او جهنم کې به وي، هم فیها خالدون او دی به مخلد وي په جهنم کې. ځکه خو د مذهب د معتزله یو قسم تایید وشو، او معتزله خو بېکاره خلک دي، ډېر ناکاره خلک دي. باید چې د ده جواب وشي او له ده نه کلک جواب وشي چې معتزله خوشحاله نشي. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا دی چې مرتکب د کبیرې ګناه هغه فی مشیت الله، مرتکب ګناه غټه ګناه یې کړې، وړې ګناه یې کړې، وړې ګناهونه په دې عبادتونو باندې محوه کېږي، ختمېږي. غټه ګناه یې کړې، دا په مشیت د الله کې دی. انشاء عفا، که الله خوښه شي عفا به وکړي، جنت ته به بوځي، او که د الله خوښه شي نو جهنم ته به بوځي. هغه سزا د عمل به ورکړي او بیا به وروسته جنت ته ځي. زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا دی چې مؤمن بما هو مؤمن، چې لا اله الا الله ویلی وي او په ده باقي پاتې وي، دا به مخلد په جهنم کې، یا به ابتداء جنت ته ځي یا به په وحدت ثانی جنت ته ځي. دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دی چې من لا اله الا الله وي ثم مات على ذلك دخل الجنه، چې لا اله الا الله وي او په ده مړ شي دا داخلېږي جنت ته. دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دی. او د آیات کریمه نه د معتزلو د خوارجو د مذهب تایید راځي. نو علماء مفسرین و حضراتو او همدارنګې چې دغه روایت او دغه جواب من کوو، دا جواب د عبدالله بن عباس او مجاهد رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی. هغه وایي سیئتنا عامه ګناه نه دی مراد، دله شرک مراد دی. شرک
ترجمه داسې وکوه بلا دغسې نه دی بلکې خبره داسې دی من کسب سیئة چا چې وکړو شرک په الله باندې الله سره شریک ونیو واحاطت به او احاطه وکړي په دې باندې پورې د شرک ټول ژوند د شرک شي او ایمان را نه وړي تر مرګه پورې په شرک باندې دا اخته وي او مرګ په شرک باندې فاولئک اصحاب النار دا جهنم یې دې ملګري دې اور دي هم فیها خالدون دې به په جهنم کې همیشه وي بیا خو ټیک شو موږ هم چې مشرق و مخلط په نار وي بیا زمون خبره ټیکه زمون خبره صحیح سوا او دې سیئة ترجمه تفسیر په شرک باندې دارای د عبدالله بن عباس هم دی رضی الله تعالی عنهما او دارای د امام مجاهد هم دی چې هغې دارای دی ټیک خبره شو او یا دویم جواب علماو کړی دویم جواب هغه دا دی چې سیئة نه عامه ګناه مراد ده عامه ګناه او بیا به مخلط پناري خو په شرط دې چې دی ځان ته حلاله وګڼي یو سړی دی قتل کوي قتل خو کبیره ګناه ده په ده باندې نه کافر کېږي خو دا قتل ځان ته حلال وګڼي بیا کافر کېږي نو دلته عامه ګناه دی خو هغه عامه ګناه على الدوام استمرارا دا کوي حالانکه د عقیده وساتي چې دا ماته جایز ده بیا خو صحیح خبره په وخت استحلال په وخت ځان ته حلال ګڼلو بیا خو هم فیها خالدون دی به همیشه په جهنم کې نو د دې د عقیدې نه زموږ بچه وشو زموږ عقیده له دې نه بچه شوه وایي قانون دی الله تعالی دا دی عادت الله په دې جاری دی چې چېرته ویره وکړی شي تخویف وکړی شي هلته بشارت راځي اوس الله تعالی بشارت ورکوي والذین آمنوا هغه کسانان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کړی نیک عمل صالح کړی عمل صالح څه ته وایي چې هغه شریعتو ته جواز ورکړی شریعت جائز وګڼي روا یې وګڼي اولئک دا کسانان چې موصوف دي په صفاتو قضایو باندې اصحاب الجنت دی ملګري دي جنت دي هم فیها خالدون دی به په دې جنت کې همیشه وي مخکې تخویف او دلته اوس هغه د بشارت دی عادت الله په دې جاری دی چې تعالی تخویف وکړي نو هلته ورپسې ان قریب بشارت هم ذکر کړي چې دواړه خبرې سره مخکې روانې وي اوس وایز اخذنا دلته په دې ځای کې الله تعالی دریم خطاب بني اسرائیلو ته ذکر کړي دریم خطاب په دې خطاب کې د یهودو خباثت ذکر کړي چې تاسو ته څلورو امورو باندې امر شوی او تاسو هغه کې هغه امور په ځای نه کړل څلورو امورو باندې امر شوی تاسو بیا اعراض وکړو هغه امور مو نه منل د امر نه اعراض وکړو نو د څلورو امورو الله دلته ذکر کوي او چې دوی پرېښودل د دې امورو دا خباثت دی د دې دا خباثت او قباحت هم ذکر کوي دا تقریبا دریم خطاب دی وایي زیات هغه وخت اخذنا چې واخیسته مونږه میثاق بني اسرائیل هغه کلکه وعده د بني اسرائیلو نه کلکه وعده د بني اسرائیلو نه هغه کلکه وعده څه دی هغه څلور امور دي یو امر لا تعبدون تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر دی الله دا زمونږ د علم معنی یو مسله دی
چې کله جمله خبریه وي کله جمله انشائیه وي جمله خبریه دته وایي چې د یو شي نه خبر ورکوي شی موجود وي یو شی موجوده له خبر ورکولو دته جمله خبریه وایي او بله جمله انشائیه دی انشائیه دته وایي چې اوس ته موجود کی او اوس د کتم آدم نه سارا د وجود ته راوړي دته جمله انشائیه وایي اوس الله تعالی دا جمله خبریه ذکر کوي تاسو عبادت نه کوئ مگر دی الله دا جمله خبریه دی اصل کې جمله خبریه ده خو مطلب او مقصد په کې انشاء دی لا تعبدوا الا الله انشاء دی عبادت مکوئ مگر دی الله انشاء مطلوب و مقصود دی لا تعبدوا عبادت مکوئ الا الله مگر دی الله خو خبره ده چې د انسان الله تعالی تعبیر کړی دی په خبر باندې نقطه صدا نقطه دا ده چې دلته الله تعالی د بندگانو ته وښيي چې الله تعالی حکم وکړو د عبادت تاسو عبادت وکړو الله تعالی د تاسو عبادت نه خبر ورکړ نو پاک کوي ګور دی الله دا خبر ورکول په خپل ځای راولي عبادت وکوي دغه یو قسم تاکید دی اصل کې وایي انشاء د انسان تعبیر وشو په چا باندې په خبر باندې نقطه په کې تاکید دی اصل کې ولا تعبدو تاسو عبادت مکو مگر یو الله خو د انسان تعبیر په خبر وشو مطلوب و مقصود په کې تاکید دی څه مطلب دلته الله خی چې بنی اسرائیلو تاسو الله حکم د عبادت وکاو او دا حکم په ځم کا عبادت وکاو اوس الله وزو اساس د عبادت له خبر ورکو څه خبر ورکو نو پانګو چې پرې نه دی ما خبر ورکو نو دا یو تاکید راغی چې جمله انشائیه نه تعبیر پچاو شو تو جمله خبرې وشو وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره با احسان کوي مور او پلار سره با احسان کوي ترکیب کې څه خبر استه هغه درته کوم عادت الله په دې جاری دی دی الله قانون په دې جاری دی دی هغه کتاب په دې جاری دی چې ته الله تعالی خپل حقوق ذکر کوي د مور او پلار حقوق تر څنګ ذکر کوي دا معلومات لګيږي سړی ته انداز لګيږي چې د حقوق د مور او پلار ډېر اساس حقوق دي هغه ترڅنګ د مور او پلار حقوق ذکر کوي چیرته قرآن کې تاسو وګورئ چې الله تعالی د خپل د عبادت ته خلک ترغیب کوي چې الله عبادت وکوي الله سره شریک مه ګرځوئ الله یکتا دی پلان دی دغه ترڅنګ د مور او پلار حق هم ذکر کوي دا معلومیږي چې مور او پلار ډېر حق لري ډېر زبردست حق لري حق به ولې نه لري پلار جګ شي خپل زوی مړ کړي قاضي به یې نشي قصاصولی دغه حق به څنګه وي او ګناه خو خپله ګناه دی قاضي به نشي کولی چې پلار د زوی په قتل کې چې دا زوی قتل کړی دی پلار قصاص کې داسي دا هم یو قسم اذیت تکلیف دی پلار ته ګناه په خپل ځای باندې د دې وجې نه کتابونو او زموږ علماو لیکلي دي که مور او پلار تا د فرایضو نه منې کوي اطاعت یې مه کوه او که د سنتو نه دې منې کوي خپل کار در باندې کوي کله کله د ده خبره منه په سنتو کې او که مستحبو کې تا منې کوي نو بیا مستحب ورته پرېږده د پلار خبره ومنه دا زموږ فقهاو دا خبره کړې دي ډېر زبردست حقوق د مور او پلار چې قرآن زیات دی وبالوالدین احسانا دا احسانا مفعول مطلق دی منصوب دی دا خبره کوم تاسو به مور وتحسنون بالوالدین دلته
فعل و مقدر کې دي وتحسنون تاسو به احسان کوي مور او پلار سره احسانن په احسان کولو وذل قربا او خپل خپلوان سره رشتہ دارانو سره به احسان کوي والیتاما یتیمانانو سره به احسان کوي والمساکین مسکینانو سره به احسان کوي وقولوا او وی تاسو للناس لپاره د خلقو حسنا خیسته خبره خیسته خبره خی خبره کوي واقیم الصلاة تاسو قائم ادا کوي منځونه واتو الزکات او تاسو ورکا او ورکوي زکاتونه دا الله تعالی دا سرور اوامر تاسو تعالی ذکر کړل الله فرمایي یہ یهودو تاسو ډېر بیکاره خلګاستئ ثم تولیتم بیا تاسو اعراض وکړو تولی مکړه مخ مواړو الا قليلا منکم مگر لږ د تاسو نه تاسو خلګاستئ چې د الله اوامرونه مخاړوي او اعراض کوي او د الله د اوامرونه اعراض کول دا لوی خباثت دی او زبردست خباثت دی وانتم موردون او حال داره سیاست تاسو اعراض کوونکی استاسو عادت سره استاسو کار سره اعراض کول چې تاسو به اعراض کوئ خبره مې لا تعبدون کې تکړه داغه خبره درته وشوه دلته یوه خبره چې پاتې هغه دا احسانا دا مفعول مطلق دی فعل محذوف دی چې احسنو بالوالدین احسانا دا فعل مقدر سره وباسي تاسو پیږي خبره باندې دا موشو دویمه خبره چې وقولوا للناس حسنا نو دې وای خلقو ته خیسته خبره حسنا دا صفت ده موصوف سره راو باسا وقولوا قولا حسنا تاسو وای وینا خیسته قولا سره محذوف راو باسي او یاد شي وای قولوا قولا ذا حسن تاسو قول کوي قول باندې هغه خاوند دي حسن وي خیسته وینا کومه وایي خیسته وینا لا اله الا الله دی دا وایي خیسته وینا په ځون کې امر بالمعروف نهي عن المنکر دی خلقو ته په خو امر کول او خلق د بدو نه منې کول دا خیسته وینا دی په وینا کې خیسته وینا امدا دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا ډېر ضروري دی دا د عالم یا د نظام اصلاح هغه په دوو شیانو راځي یو داسې ګناهونه دي چې هغه غټ غټ ګناهونه دي چې هغې لپاره الله تعالی حدود ټاکلي دي که چېرته په عالم کې حدود نافذ شي عالم به اصلاح شي یو سړی ناحق مرګ وکړو او هغه قصاص نو د یو سړي په قصاص باندې زرګونه خلک د مرګ نه بچ کېږي زرګونه خلک اصلاح راغله همدارنګې بل په ده سره غټ اصلاح راځي د حدودو په نافذولو د حدودو په تنفیذ باندې د عالم اصلاح راځي چې دا ټوله دنیا راشي بیا به اصلاح به نه وي حق ته به حقدار ته به حق نه سپارل کېږي څو پورې حدود قایم نشي چې حدود قایم شو کار وشو او د حدودو نافذونکي څوک دي قضات مبارکه دي چې هغوی دا حدود قایم دي
صحیح قائم کی او هغه او دغه او یا د دې نه چې دا به څنګه وي څنګه به وي او یا له دې نه چې په سم پوه نه شي نو معطل به پاتې شي یا د آدم د علم له وجې نه معطل پاتې کېږي یا د آدم د جرأت او د شجاعت له وجې نه معطل پاتې شي او یا د هغو دغو نه معطل پاتې شي نو دې دا قضات په دې باره کې سستی وکړي دې ګناهګاران دي ځکه اولادو عمراو خدای ته صلاحیت ورکړی چې حدود نافذ کړي اصلاح د عالم راشي دله د حدود نه لاندې یو وړي وړي ګناهونه دي واړه واړه ګناهونه چې هغه حدود نه لاندې دي هغه قابل د تعزیر دي یا دوره ورشي یو ورځ بندي شي یا پلان وشي یا پلان وشي دا کار د بیا چا دی د امر بالمعروف دی د نهي عن المنکر دی دا د محتسب کار دی چې محتسبین به وي هغې به دا کار کوي دویمه چې قضات په خپل ځای باندې کار شروع کړي ماحقه کار وکړي الله دې توفیق ورکړي او امر او نهي لاندې خپل کار وکړي دویمه چې دوره اصلاح به راشي دوره اصلاح به راشي چې سړی به په دې دنیا کې داسې ګرځي لکه بلا تشبیه په جنت کې ګرځي دا دنیا به ورته جنت شي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادیم ډېر غټ کار دی غټ مسؤلیت دی دا لاندې امور چې قابل دي تعزیر دي دوی تطبیق کی هر اوچت امور چې قابل دي حدود دي خو ذات تطبیق کی مشکل حل دی اس مشکل نشته الله تعالی دې دواړو ته توفیق ورکړي چې ما حقه کار وکړي دا مشو نو خبره وشوه چې ذا حسن القول امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی یا ذا حسن قول چې دی د جناب صفات دي د جناب صفات بیانول دي لپاره د اثبات د رسالت او یا نرم نرم خبرې خې خبرې دام ذا حسن کې راځي ښایسته خبرې نرم خبرې ښه لهجه څوک به خفه کوه دام حسن خبرو کې راځي قولو للناس حسنا دام راځي حدیث مبارک دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تحقرن من المعروف شیئا نیک کار خیستہ خبرہ نیک خبرہ دیاغی کمتری مکوا دیاغی دی کم احساس مکوا چدا وڑا خبری سونا وڑا خبری خونے کے خبری وی کوا نور سنوی یو مسلمان سره په پراخ تندي مخامخ شه خنداور تندي سره مخامخ شه دا خنداور تنده دا یو نیک کار دی الله په دې باندې ثواب درکړي سونا آسانه الله تعالی مونږ ته باندې د ثوابونو لټي شاسه باندې مونږ ته ثواب راکړي کومه غوتا ځان تکړه اوس دا خبره مشوا اوس وایز اخذنا اغا چې کوم مواثیقو چې دین مضبوطی وعدې اخیستل شوی وي هغه څلور دي هغه اوس دلته ذکر کوي وایي یاد کا هغه وخت اخذنا چې موږ اخیستې وه میثاقکم مضبوطه وعده د ستاسو نه مضبوطه وعده د ستاسو نه مضبوطه وعده یو مضبوطه وعده داوا لا تسبقون دماءکم تاسو متوي تاسو نتوي دماءکم ویني خپلې ویني متوي د باندې پوښي تاسو نتوي ویني خپلې دام اخبار دے مراد تے انشاء دے دا مطلب شمت ہوئی وین اخبری سوک دی اخبر زان وین نتو ہے دونا سوک ماتو نوی دی بل ارور وین تو یول دا دس جلکہ دی زان وین تو یول
یو دویم ولا تخرجون انفسکم او تاسو مو باسئ خپل ځانونه انفسکم نه مراد اخوانکم ورونه خپل من دیارکم د خپلو کورونو نه ورونه مو باسئ ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم او یاست تاسو تشهدون تاسو گواہی کوئ په دې خبره باندې دلته د مواثیقو څلور خبرې ذکر کړي په مواثیقو کې په مضبوطه وعده کې یوه مضبوطه وعده دا و چې ناحقه وینې مه تویوئ دویمه وعده دا و چې څوک په زوره د خپل کورونو نه مه وباسئ دا و دوه نور دي اصل کې څلور مواثیق دي دریم پکې دا دی یو بل باندې دیو د بل په خلاف باندې مدد نصرت په ظلم مه کوئ په ګناه او ظلم کې یو بل باندې مدد مه کوئ دا دریم د مواثیق اربعونه دی څلورم هغه دا دی که تاسو څوک قیدي ونیسئ بندي ونیسئ نو هغه بندي او قیدي د فدیې په مقابله کې خوشي کوي څلور مواثیق څلور دوه ذکر دي او دا دوه وروسته عبارتونو نه ضمناً معلومیږي که دلته خو صراحتاً ذکر نه دي ټول مواثیق څلور دي وینه مه تویوئ خلک کورونه مه وباسئ او همدارنګې د چا په خلاف ظلمن مدد مه کوئ او که قیدي راشي قیدي په فدیه کې خوشي کوي څلور مواثیق دي دلته په دې آیات کریمه کې دوه ذکر دي وروسته د آیات نه چې معلومیږي ضمناً دوه نور معلوم دوی به دا څلور واړه کې یو کوو کوم کار به کوو چې قیدي به ونیو او قیدي به د فدیې په مقابله کې خوشي کړو چا به ولې دا ولې دا کار کوئ وایي ځکه الله راته ویلي نو الله وایي چې دا څلورم ما درته ویلي ده خو دا درې نورم ما درته ویلي هغه مه کوئ کنه هغه ولې په ځای کوئ نو دوی په بعضو باندې ایمان راوړي په بعضو یې نه راوړي د خپل د دین د خپل خواهشاتو تابع ګرځول دي چې خپل خواهشات څه ورته وایي هغه به مني دا یو مني چې قیدي په فدیه خوشي کول تاسو هغه درې نور چې دي هغه نه مني مینه مه تویوئ وینې تویوئ او خلک کورونه مه باسي د کورونه وباسي او د خلکو په خلاف باندې ظلمن تعاون او تمدد مه کوئ دی کوي دا بل خباست په یهودو کې او دا په هغه یهودو کې چې په د مدینې منورې باشندګانو په مدینه منوره کې اوسېدل دلته دوه قبیلې مشته یو اوس او بل خزرج د اوس او خزرج په کلونو د هغه دشمنیانې وې وړې قبیلې بعضې د اوس سره ولاړې وې دا خو غټې وې بعضې د خزرج سره ولاړې وې او دوی به همدا کول وینې به یې تویول خلک به یې د کورو ویستل یو د بل په خلاف باندې مدد کول دا به یې کوله څلورم به یې فدیه به یې اخیستله دا پنځم څلورم کار ټیک و دا درې نه و ټیک نو دوی دا بعضې منل بعضې نه منل تاسې په دې باندې پوه شئ خبره باندې دا مشو نو الله تعالی فرمایي ثم انتم بیا تاسو هؤلاء اس کوم په تاسو باندې ای یهودو دلته انی مقدر و سره وباسه زه اس کوم په تاسو یهودو باندې انتم نه زما قصد تاسو یهود دي انی هؤلاء انی فعل پایل شو هؤلاء محلا منصوب مفعول به شو
او یا ویا چې حرف ندا محذوف لري ثم انتم بیا تاسو یا هؤلاء ای دغه یهودو تقتلون انفسکم تاسو به وژل خپل ورونه همجنس خلک هغه مواسق تاسو ماتول هغه څلور واړه مواسق چې هغه منهیانو هغه نه منې وی تاسو کول دا انتم مبتدا شو تقتلون انفسکم د خبر هؤلاء د مبتدا د خبر په منځ کې ځان ته جمله ده په اعتبار د انی سره او یا ځان ته جمله ده په اعتبار د یا منادا محذوفه سره په یا د ندا محذوفي سره یا هؤلاء تقتلون انفسکم تاسو به وژلو خپل ځانونه وتخرجون فريقا منكم تاسو به ویستل یوه ډله د ستاسو نه من دیارهم د خپلو کورونو نه تظاهرون اصل کې تظاهرون یو اتحاد به شوی زنجاني سرپیان موږ ته لا خبره کوي تظاهرون تاسو به یو بل باندې غلبه کوله تظاهرون تاسو به غلبه کوله علیهم په دوی باندې بالاسم په ګناه سره والعدوان او په تجاوز سره هلته خو مواسق دو نو دا دوه سره یو ځای شي نو بیا ته څلور مواسق اسم چاته وایي هغه حق ته وایي چې د الله خبره ونه منل شي هغه ته بیا ګناه وایي او عدوان هغه ګناه ته وایي چې بنده باندې تجاوز وشي هلته په حق الله باندې تجاوز وشي اسم دی په حق العباد تجاوز وشي هغه ته بیا عدوان وایي وإن يأتوهم وإن يأتوكم کچېته به راغلل کچېته به دوی ته راغلل دوی به راغلل تاسو ته کچېته دوی به راغلل تاسو ته د باندې پوه شي کچېته به راغلل دوی تاسو ته وساره هغه بندیان د باندې پوه شي کچېته به راغلل تاسو ته قیدیان کچېته به راغلل تاسو ته قیدیان تفادوهم نو تاسو به فدیه ورکوله د هغې جرمانه به م ورکوله جرمانه به م ورکوله تاسو پرېږي خبره باندې او دا څلورو مواسقو کې یو موثوق مضبوطه وعده دا وه دا یې کول انور یې نه کول وهو شان دا دی محرم حرام کړی شوی و علیکم په تاسو باندې اخراجهم وتل دي دوی اخراجهم وتل دي دوی تاسو پیږي خبره باندې وو اتفره هو ضمیر شان دی محرم علیکم دا خبر مقدم دی اخراجهم مبتدا ورسته لې مبتدا ورسته سره باندې خبر مقدم دا ټوله جمله خبر د دی هو لپاره جمله خبر واقع شو دی هو لپاره وهو شان دی حرام کړی شو پتا سبانه وتل دي دوی تاسو پېږي نو څلور مواسقو کې یو کو دا درې نه کول دلته په زائد کې یو اشکال شته هغه اشکال دا دی چې دا لکه چې وتل د کورونو نه دا حرام قتل حرام قتل اول یو بل هم حرام الله هغه ولې ذکر نه کړ یوازې وتل ذکر کړ دا جواب دا دی دا قتل خو غټه ګناه ده هر څوک ګناه ده خو د کورونو نه وتل د اشتباه واسدا ګناه به کنه به نو الله دا ذکر کړ چې دا حرام ده نو قتل هو قتل قوله حرام دی دغه ذکر ته ضرورت پاتې نشو تاسو پیږي نو چې الله تعالی څلور مواسق تاسو نه واخیست او څلور کې دا یو مکه دا درې مونږ کړم افتؤمنون
آیا پستاس ایمان لري ببعض الكتاب فبعض کتاب باندې چې هغه فدیه ورکول دي وتکفرون ببعض او تا چې کفر کوي په نورو سره چې هغه درې نور مواثیق دي هغه نه کوئ تا خو ستاسو کار دی بعضې منئ بعضې نه منئ دا کار خو ښه نه دی د دې وجه نه دا کفر دی چې بعضې کتاب الله منل او بعضې نه منل دا کفر دی کفر زموږ پښتانه د فخر او د پیښیانو د ویاړ په شکل وایي تا ته نه دی معلوم چې پښتون نیم قرآن منلی نه منلی دا کلمه د کفر کلمه دی په استدره سړی ځان وساتي نو بیا نو چې پاتې شو چې نیم دې منلی نیم خواستې بیا ته کدو پاتې نو ته خواستې ځان ته مسلمان وایي د قرآن یو جزې نه چې هغه قطعي ثابت وي د هغه نه انکار دا کفر دی بعضې خلاصه دی خو دا پښتانه کله کله داسې کوي فما جزاء من یفعلو پس د جزا او بدله د هغه چا چې دا کار وکړي یفعل ذلکه چې دا کار وکړي دا مذکور څه د جزا دا ما استفهامیه دی او دا ما استفهامیه په معنا د انکار دی پس څه جزا من یفعل ذلکه یعنی نه دی کې دا کار نه دی جزا څوک چې دا کار کوي مګر د هغه لپاره رسوایي استفهام انکاري مساوي د نفي سره دی او کله کله استفهام انکاري په معنا د دې حسابېږي فما ینبغي د باندې پوه شي پس نه دی مناسب چې دا کار وکړي دا معنی دي ورته استفهام انکاري په خپل معنا باندې صحیح دی پس د جزا د هغه چا یفعل ذلکه چې وکړي دا مذکور منکم د ستاسو نه الا خزي مگر رسوایي به وي فی الحیات الدنیا په ژوند هسې ژوند چې هغه معمولي ده مگر رسوایي به وي په ژوند کې هسې ژوند چې هغه معمولي دی خصیص دی او بیکاره ژوند دی د دنیا ژوند بیکاره ژوند دی د آخرت په مقابله کې دا هسې لاندې او ادنا ژوند دی په دې ځای کې موږ به بعضو ملګرو ته خبره کوله او دا بعضې چې لږ لږ داسې نیمچه غونې ملایي نو دا د ځان د ښودنې په خاطر بعضې وخت کې خلق ته پوښتنه کوي پوښتنه کوي چې دا څنګه دی او بیا په موبایل باندې وکړي او موبایل هم ثبت کې واچي بیا خلکو ته لیږي چې ما پلانی ملا بند کړ زموږ د یو شاګرد دی پاکستان کې نو هغه دغه خبره هغه د 400 مفتی صاحب نه خبره کړې دی په مفتی صاحب د ترجمه چې د په حیات دنیا نو هغه ورته ترجمه په ژوند دی دنیا په ژوند دی دنیا په مفتی صاحب ته ترجمه د مضاف الیه وکړه دا خو مضاف الیه نه دا خو موصوف په صفت دي هغه کلک موبایل په بند کړي په یو بل ته هغه دا لګلې دا کارخانه دی د بل چا تخجیل حرام دی د بل چا خجالت کول حرام دی بل چا تعزیت ورکول حرام دی بل چا ته تکلیف ورکول حرام دی دین اسلام زموږ ښکلی دین دی چا تعزیت خفګان دا مه کوه چا نه خوشحاله کړه او که د علم په سبب کې د پوهاوي په خبرې کې عامه کې ټیک دی نو دلته دا ترجمه رښتیا غلطه دی فی الحیات په ژوند الدنیا دی دنیا په ژوند دی دنیا دا ترجمه غلطه دی ځکه چې بیا خو حیات مضاف شو دنیا ته او په حیات باندې الف لام داخل دی او په الف لام په مضاف باندې نحویان حرام ګڼي لکه چې شراب په فقه کې حرام دي دون زور ورکړي دي خبرې ته چې په مضاف به الف لام نه وي نو دلته خو الف لام په مضاف راغی دا خو ناروا دی نو د دې وجې نه د مضاف او د مضاف الیه ترجمه به نه کوي
د موصوف و صفت ترجمه وکړي سبا کوي الا خزي مگر رسوایی وي په ژوند کې اسې ژوند چې هغه بېکاره او بې حیثیته ده بس د موصوف و صفت ترجمه وشو بیا ټیک دا او یهودو تعالی د دنیا رسوایت ورکړه د مدینې منورې نه وشړل جلا وطن یې کړل خیبر ته او د خیبر نه لرې لرې ځایو ته وشړل شو دا یې رسوایي دنیا د دنیا رسوایي وه لرې لرې ځایو ته وشړل شو اوس زما مسلمان غافله دی ویده ده زما عرب بالکل د عیش و نشرت په خوب کې لیدله دا اوس دا کوم اسرائیلو چې دا کوم بې بنیاد حکومت امریکا جوړ کړ او د فلسطین سره په جنگ اچولی دی مطلب څه دی د یهودو مطلب څه دی دی بې بنیاده خلک دي دی راغلي خلک دي دی اوس موجود شوي دي اصل مطلب یې دا دی چې دی تاریخ مطالعه کړی دی وایي دا یهودان وایي چې زموږ اصل ځای مدینه منوره ده د مدینې منورې د جناب په خلاف هم عهد شکني وکړه موږ یې وویستلو خیبر ته خیبر نه بل ځای ته وویستلو افریقا او روسانو بل لرې ځای ټیټ پیټ کړل بلکل دې مرکزیت الله ختم کړ د جناب په زمانه کې او خاص کر د عمر بن خطاب په زمانه کې اوس مغه امریکا ورته راغله یو راولي د روس نه افریقا نه اروپا نه چې ستاسو دغه ځای ده یو راولي او د فلسطینیانو ځمکې پرېږدي او دوی غواړي چې لوی اسرائیل دلته جوړ کړي لوی اسرائیل دا مدینه منوره په قبض کې راولي خو زما مسلمانې ته دی زما عرب د عیش او د نوش په عشرت کې خوب کې باندې دی او سخت ناشنا او داسې رقم ظلمونه چې کوي هغه تاسو یې نه کړ هغه ظلمونه کوي اصل مطلب هم دغه ده چې موږ جلا وطن شوي شړل شوي خلک یو بېرته خپل ځایونه نیسو خو دا ښکاره نه وایي بس په پټه کې دا کار روان دی کم ظلمونه دي هغه حق نه لري د فلسطین نه ښځې نه ماشومان نه نارینه هېڅ حق نه لري برما مسلمانان هېڅ حق نه لري بل مسلمانان هېڅ حق نه لري یوازې حق چېرته دی په دې زنانهو کې دی هغه هم په افغانستان کې بس خلاص نور هېڅ حق نه لري ظلمونه نشته هېڅ شی نشته دا ډېر بهتانیان قوم دي الله دې دې هلاک کړي وایي ذلک منکم الا خزي فی الحیات الدنیا ویوم القیامة او په ورځ د قیامت کې یردون الى اشد العذاب دی به واپس سي دی په ورځ د قیامت کې به واپس سي سخت عذاب ته د یردون نه دا معلومیږي چې دنیا کې هم سخت عذاب له دې عذاب نه واپس سي بل عذاب ته چې د ورځ د قیامت دی دله خدا معلومیږي چې دنیا کې معاشد دی او په قیامت کې معاشد دی حالانکه د دنیا عذاب دا اشد نه دی د قیامت عذاب اشد دی دا د رد نه خو معلومیږي دواړه اشد دي دې ځای نه به واپس سي دې ځای ته یعنی دام اشد دام اشد او حالانکه د دنیا عذاب اشد نه دی د آخرت عذاب اشد دی دنه جواب علماء کړی دي دلته انتقال له دا یردون مراد انتقال لدغه عذاب نه به انتقال وشي هغه اشد عذاب ته دا خو لږ عذاب دی انتقال به اشد عذاب ته وشي دلته رد په معنا د نقل له رد په خپل معنا باندې نه دی وما الله نه دی الله تعالی بغافل بے پروا اما جهاغ سنه تعملون چې تاسو کوم عمل کولو تاسو کوم خبره کوله الله د هغې غافل نه دی الله تعالی د هغې بې خبره نه دی الله به ستاسو سره حساب کتاب وکړي
دا مشو اوس اولئکا فدسا د دریو خطابونو چمک چې درې خطاب شویو د یهودو ته درې خطابه هغه د دریو خطابو تتمه ذکر کړي د دریو خطابو خاتمه ذکر کړي او تخویف اخروی ذکر کړي تخویف اخروی اولئک دا کسانان چې موصوف په صفاتو قضایه دي الذین دا هغه کسانان دي اشتراو چې دی اخیستې ده الحیات ژوند اسی ژوند الدنیا چې معمولی دی بحیثیت دی بالآخرتی په مقابله دی ژوند د آخرت دی ژوند د دنیا ته ترجیح ورکړي او ژوند د آخرت یې وروسته کړی دی فلا یخفف عنهم سپک به نه کړی شي د دوی نه العذاب عذاب ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مدد وکولی شي خبره دلته دا دی چې د دې آیات نه معلومیږي چې کافر نه عذاب نه سپکېږي او حالانکه حدیث مبارک دی مسلم صحیح روایت کړي چې ابو طالب ته الله تعالی د جناب د دفاع په سبب باندې چې جناب نه ډېرې دفاعګانې کړي د هغې نه دفاع کړی دی الله به دې ته سپک عذاب ورکړي او د دې آیات نه معلومیږي چې عذاب به نه سپکولی شي د دوی تاسو پوهېږي خبره باندې نو دا خو د دغه حدیث سره تعارض راغی جواب دا دی چې هر کافر ته چې عذاب ورکول کېږي هغه سپک نه ده هغه درون ثقیل عذاب دی خو بیا کافران په نسبت یو بل ته فرق پکې شته د بعضو غل هغه دی سخت د بعضو سپک ابتداء چې عذاب ورکول کېږي هر کافر ته هغه سپک نه دی هغه درون ثقیل عذاب دی هو فالنسبت چې کافرانو خپل منځ کې راواخلې د بعضو به اخف او د بعضو به اشد د ابو طالب هم سپک عذاب خو ابتداء نه دی هغه سپک یو عذاب د ابتداء به څنګه وي پیزار به پخول شي ورته چپړې به پخول شي دیور او مازغه به برخوځي خوټي دا سپک عذاب دی سخت عذاب دی نو آیات خو ټیک شو فلا یخفف عنهم العذاب خو چې حدیث د سپک ویلی دی په نسبت بیا نورو کافرانو ته د عذاب بیا سپک دی هغه په نسبت نورو کافرانو ته بیا سپک دی تاسو پوهېږئ خبره باندې ولقد آتینا موسی الکتاب دا تقریبا څلورم خطاب شو څلورم خطاب چې هغه دلته شروع شو وی ولقد آتینا په دې څلورم خطاب کې د دوی خباستونه ذکر کړي د یهودو خباست او د دوی خباست په انکار باندې چې دوی به انکار کولو د الله اوامر به نه منلو او بلو خباست دا و چې انبیاء علیه الصلاة والسلام قتلولو سابقه انبیاء علیه الصلاة والسلام به قتلولو نو دا خباست دلته ذکر کړي او دریم خطاب دی او ربط د دې رکو د مکې سره هغه دا دی مکې د بني اسرائیلو هغه خباستونه ذکر کېدل اوس هم د هغه خباستونو لړۍ ده نور خباستونه هم د بني اسرائیلو ذکر کېږي هغه دلته اوس راځي وایي ولقد او په تاخیر سره اتینا ورکړی ومونږه موسی علیه السلام ته الکتاب قرآن کریم هغه تورات وقفینا پله پسې موږ لیږلي وو پله پسې لیږل کړي وو موږ من بعد
وروسته د موسی علیه السلام نه بالرسل په پیغمبرانو باندې پیغمبرانو لېږل تواترن تپاسته وي یو بل پسې تواترن پی در پی پیغمبران لېږل تاسو پوهېږئ خبره باندې واتینا عیسی او ورکړی موږ عیسی علیه السلام ته ابن مریم چې هغه څوک زوی د مریم زوی د مریم کتابونو دا خبره کړې ده چې عیسی چې دا د عیسی نه دی عیسی هغه سپین چې مخلوط سوروالي سره وي هغه ته عیسی وایي او د ده رنګ سپین سره د مخلوط او ګډه سوروالي سره نو ځکه ورته عیسی وایي او دا لفظ د عیسی عبراني دی اصل کې سیو او په معنا د سردار او په معنا د مبارک سره دی او دا لفظ د مریم دا عبراني دی عبراني لفظ دی په معنا د خادم او عابد سره دی خادمه او عابده عبراني لفظ دی او بل پکې غټه خبره ده ټول قرآن تاسو وګورئ د زنانه نوم په خپل نوم نه ده ذکر شوی بغیر د امراتن په لفظ زوجتن په لفظ په ټول قرآن کې د زنانه نوم یوازې په علم نوم باندې خصوصي نوم باندې د مریم نوم ذکر شوی دی دا په ټول قرآن کې تاسو وګورئ نشئ پیدا کولی یو د دې ذکر شوی او نقطه پکې څه وه چې ځکه په دې یهودو باندې رد راشي ځکه عیسی ابن الله به دی وایي نو الله وایي عیسی ابن مریم ابن الله نه دی د رد په خاطر ذکر شوی که دا رد نه وای دا نوم به هم نه و ذکر کړی نقطه پکې دا تاسو پوهېږئ خبره او چې په ټول قرآن کې ذکر شوی یو دېرش ځایه ذکر شوی دی د مریم بیبي یو دېرش ځایه په ټول قرآن کې ذکر شوی دی له دې نه تاسو اوس بل طرف ته لاړ شئ ولې د ښځې نوم نه ذکر کوي ځکه مبنا د ښځې او عزت د ښځې حیا د ښځې هغه په تستر او په پرده او په حجاب کې ښځه با عزت ته ښځه هغه ده چې هغه په حجاب کې په پرده کې حتی نوم یې څوک زده نه کړي زموږ د پښتو د عربو د شریعت سره یو شی موږ په د خپلې ښځې په نوم باندې نه شرمېږو چې په یو جامع کې د چا ښځې نوم واخیستل شي یا د لور نوم یې واخیستل شي اوس خو راوروسته دا جمهوریت د اچارو د میکروب نه ډک جمهوریت و اوس خو بېله خبره دی پخوا وختو کې خو دغه نوم اخیستل باندې شرمېدل نو الله د دې ښځو نومونه نه دی اخیستي په امراتن سره ذکر کړي دي او یا په زوجون سره ذکر کړي دي بغیر دې نه دا وجه دا دی چې د ښځو سره عالیت پرده ده او د ښځو سره عالیت ستر دی حجاب دی او خوندیتوب دی په سارا او په دې چوکونو باندې ښکته پورته مه کوئ او خپل جنۍ خوندونه پرې مه کړئ چې زړې شي بیا یې وشړئ بیا یې څوک ورته په کیسه کې هم نه وي چې دسمال په شکل مه استعمالوئ دا عزت نه ده دا بېعزتي ده دا حقوق نه ده دا بې حقوقي ده حقوق و انسان شریعت ورکړي چې ما الله پیدا کړي چې د پلار په کور کې څونه با عزته ناسته وي څونه خلک احترام کوي د خاوند په کور کې څونه با عزته ناسته وي څونه خاوند احترام کوي او که دا وایي چې دا به موږ سره دا دنیا اسمان ته جګه کړي دا چې دا خپل زوی ښه تربیت کړي دا د زوی او د لور تربیت وکړي دا زوی او لور ګواره کې د ښکته پورته کوي دا نړۍ ښکته پورته کوي دا خدمت یې بس دی د غټ خدمت غواړي دا لوی خدمت دی همدا د سنبال کې همدا د وکړي که نه
دې بدن سست دی، دې بدن لایق هم دا خدمت دی. انسانان او سړی خو مضبوطه پیدا کړي، بهراني کارونه به انسانان کوي که نه. بس هغه بیګانه چا خبره کوله پر اړو کې. اوس زه خو چې دا خپله بي بي یم ډاکټر ته ماته زور راکوي، نو په کار راغله چې ډاکټر یې ښځې پیدا شي، مې دې دا سپېره ته وګوره. ته چې بي بي ډاکټر ته بیې د ضرورت په خاطر یې بیې، او د ضرورت په خاطر دا جایز ده بویزه، خو ته به په څنګ کې ورسره ولاړې که نه. او چې ته د خپله لور و خور په میاشتو میاشتو په پانتونو کې ناست وي، هلته غیرت نشته. دلته چې ډاکټر سره خوا په خوا ولاړې، او دلته د غیرت شته، هلته د غیرت ولې نشته؟ ته دې خبرې دا دي میاشتو میاشتو په کالجو کې پرته یې هلته څه څه کېږي او څه به کېږي. پیشکې باندې هغه ته مستې ساتي، دا کله کېږي. خو بس څه ووایو نو، الله دې بس دې ته هدایت وکړي. بس دا هغوی په ځای ناست دي، دا نوي جوانان، دا بیا له ډاګې دا داسې خپل هغه په کلاس کې او په سم کې به ورسره ناستې وي، هغه خوندونه او هغه لذتونه دې ته بیا په فکر کې راځي چې دا شانتې به کېږي. الله تعالی دې رحم وکړي. اصل خبره دا دی چې لاړ شو قرآن ته کینو، دین ته کینو، شریعت ته کینو، چې موږ ته څه وایي. اوس دا یو نوم چې راځي نور نه راځي، د کوم حکمتونه دي که نه، مصلحتونه دي. نور به ځای په ځای باندې بیا به خبره کوو. وایي دا وخت تېرېږي. واتینا ورکړی موږ عیسی علیه السلام ته چې زوی دی مریم دی، البینات واضح دلایل معجزات، وایدناه موږ قوي کړی عیسی علیه السلام، مضبوطه کړی موږ عیسی علیه السلام بروح القدس، پاغه روح پاک باندې، پاغه روح پاک باندې د تایید کړی و، د تقویم کړی وه، او د مضبوطه کړی و پاغه روح پاک باندې. دلته د روح پاک نه مراد جبرائیل علیه السلام دی. عیسی علیه السلام به چې چېرته ته جبرائیل علیه السلام به ورسره روان، د هغه تایید به یې کو، د هغه تقویه به یې کوله، او دا به یې یادوه. خو یوه خبره شته د لهوې، دا روح موصوف دی، قدس دی صفت دی. روح هسې روح چې پاک دی، خو موصوف مذهب دی صفت ته. آیا موصوف اضافت د موصوف صفت ته جائز ده؟ کوفیان وی جائز ده، او بصریان وی جائز نه ده. صحیح مذهب د کوفیانو دی چې کله کله موصوف صفت ته مذهب کېدی شي. دلته هم دا موصوف صفت ته مذهب شوی. په مذهب د کوفیانو باندې دا آیت کریمه ولاړ دی. تاسو پوهېږئ خبره باندې دا موشو وی افکلما، پس هر کله چې جاءکم چرا بغی تاسو ته رسولون یو عظیم شان پیغمبر، بما پاغه حکم باندې، افکلما پس هر کله چې جاءکم چې وراوړلو تاسو ته یو پیغمبر بما پاغه حکم باندې، لا تهوا چې نه خوښولو انفسکم د ستاسو نفسونو به نه خوښولو، هغه حکم به یې راوړلو چې نه به خوښولو انفسکم د ستاسو نفسونو، استکبرتم تاسو کبر وکړو، غرور مو کو، ظالم لوی وګڼه، د پیغمبر نه به انکار وکړو. دا بل خباثت دی یهودو. استکبرتم تاسو تکبر لوی او ځان علی وګڼه. بل خباثت انکار سره سره خباثت. ففریقا کذبتم
دا کذبتم دا پیل پایل لے فریقا مفعول به مقدم دے کذبتم فریقا تاسو نسبت دی دروغ کو یو ډله دی پیغمبران قبیح قوقا کذبتم تاسو نسبت دی دروغ کړو فریقا یو ډله دی پیغمبرانو ته وفریقا تقتلون دا فریقان دی تقتلون پار مفعول به دی خواهیت ما پی الباب مقدم دی یو ډله دی پیغمبرانو نه تقتلون تاسو وشلو تاسو هغه وشلو هغه تاسو قتل کړل دا خباثت په دې یهودو کې تاسو د پیغمبرانو نه د پیغمبرانو د راتګ سره د پیغمبرانو نه انکار وکړو بعضو ډلې د پیغمبرانو ته نسبت د دروغ وویل او بعض مو وصل دلته یوه نکته دی دا زموږ ستاسو علم معنی عجیب او غریب علم دی د قرآن خادم د علم معنی دلته که تاسو فکر وکوئ په دې آیات کریمه کې دا دروغ یوه ډله دی د پیغمبرانو ته دروغ نسبت دا په ماضي کې شوی و د جناب په زمانه کې خو نه و او یوه ډله چې د پیغمبرانو دوی وژلې وه دا هم په ماضي کې شوې وه خو د دروغو نه په ماضي تعبیر کړی کذبتم او د وژلو نه تعبیر کړی په چا باندې په مضارع باندې تقتلون تاسو وژله دا مطلب هم چې اوس هم وژله حالانکه خو اوس خو نه وژل د زمانه د جناب کې په کار دلته هم داسې و وفریقا قتلتم په کار داسې و یوه ډله د انبیا علیه السلام تاسو وژلي وو د قتلتم نه تعبیر الله په چا وکړو تقتلون وکړو حکمت په کې دا دی چې اظهار د قباحت یې وشي لکه چې اوس یې تاسې وستئ یو شی چې مخکې شوی یو قبیح شی هغه خو شوی تیر شوی هغه قباحت یې دونه نه معلومېږي چې اوس شوی چې اوس یې کوئ هغه قباحت لکه چې اوس کوئ لیکن زیات صناعت او زیات قباحت یې دې ته اشاره کوي لکه چې اوس دا تاسې قتلوئ نو هغه زیات قباحت یې دې ته اشاره کوي حالانکه دا خو قتلتم تقتلون خو نه و تاسې پوهېږئ خبره باندې د انکار د پیغمبرانو نه کوو انکار د پیغمبرانو نه کوو نو دا په کومه طریقې کوو هغه طریقه د انکار الله موږ ته راښیي هغه پیغمبرانو نه انکار او لویي هغه په دغه طریقه وقالوا وی دوی قلوبنا زړونه زموږ چې دي غلفونه دا په پرده کې دي په پردو کې دي غلفن دا په پردو کې دي غلفن جمع اغلب اغلب پردې ته وایي لکه چې ناسونه ته معصوم ته اغلب وایي ځکه هغه هم په پرده کې وي چې سنت چې پرده ته لرې شي غلفونه جمع اغلب زموږ زړونه په پردو کې دي ستاسو دا خبرې هسې ګرد غبار دی زموږ زړو ته نشي ننوتلی دا د انکار طریقه ده زموږ زړونه په پردو کې دي ای پیغمبرانو ستاسو خبرې ګرد غبار دی او دا ګرد غبار چې پرده کې یو شی پټ هغه ته نشي ننوتلی تا هم نشي ننوتلی دا طریقه د انکار وه یا غلفن جمع غلفن دی او هغه ډک ته وایي ډک ته وایي هغه لوښي ته وایي چې د اوښي نه ډک وي ترجمه یې دا شوه وقالو وی به دوی قلوبونه زړونه زمونږ ډک دي ډک دي ستاسې خبرې پکې نه ځایېږي موږ خپله غټ خلک یو هر څه زده لرو تاسې څه کوئ چې موږ ترې راښیي بل الله وایي داسې نه دی داسې طریقې د انکار تاسو خبرې کوي داسې نه دی بل لعنهم الله
بدلالت کړي په دې باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر دوی فقلیلا ما یؤمنون پس ډېر کم هغه دوی ایمان لري فقلیلا دا صفت دی موصوف سره کې دی فرجالا قلیلا ما یؤمنون پس سړي دي ډېر کم چې ایمان ولري دا ما تاکید دی قلت لپاره دی رجال دا صفت موصوف سره کې را فرجالا قلیلا ما یؤمنون پس کم سړي چې ایمان ولري ایمان والا خلق الله والا خلق غیرت والا خلق پار جامع کی کبھی کم دمانے پوشی او یا قلیل صفت دے ایمان لپارا فا ایمانا قلیلا ما یؤمنون پس لگ ایمان اگر سدی پی ایمان اولری لگ ایمان لرون کی دی یعنی لگ ایمان خوب ایمان کے معتبر نہ رہے یعنی لسر مومنان نے دی بیدا ترجمہ ہم کی دلشی تاسو پیگی خبر بانی دامش اولما دا خطاب پنزم خطاب شو پنزم خطاب دیتا متوجه شو اگا پنزم خطاب با او دلتویو اولما هر کلاچی جاءهم چراغ ولوبا دویتا کتاب یو کتاب من عند اللہ جلال طرفنا مصدق دس کتاب سے تصدیق کون کیو لما جاگا کتابونو ما هم سے دوی سربو دس کتاب برا ہے اصل امام قرطبی رحمہ اللہ لوی مفسر دے آغا دا خبر ذکر کرے دے دا یہود چیو دیبا دی مکی مشرکانو یا دی نور مشرکانو سر بدی کلا کلا جھگڑا او جنگ کھو یہود دا خبر کرے وا چی زمانگ آخر زمانے پیغمبر راشی انشاءاللہ آغا با زمانگ مدد کی او دی غیب پا مدد کی با یہ دنیا پا مشرکان و من کامیاب او امام قرطبی رحمہ اللہ دا خبر ہم کھڑی اسی یہود دی خیبر او جنگ او قتلو کو دی غطفان قبیلی سرک دی غطفان قبیلی سر جنگو کو چکلا پا جنگ اختصن یہودو سکشتو خوڑا نو خپل منځو کې جمع شول خپل منځو کې چې راځي یو کار وکوي څه کار وکړو چې د آخر زمانې پیغمبر با وسیله کو الله ته او د غطفان قبیلې سره به جنګ شروع کو په دې وسیله باندې به کامیاب شي دوی هم داسې وکړو جنګ یې شروع کو دعا یې وکړه چې انا نسألک بحق النبي الامي الذي من سوال کو په حق او وسیله فتوفیل دی آغا پیغمبر چی امیده آخر زمانہ کی را روان دے او استاد خروج وعدہ منتقل سے آغا پا آخر زمانہ کی راو دی آغا پا وسیلہ و توفیل بانے من کامیاب کی جنگی شروع سے دستی اللہ کامیاب کی غطفان قبیلی تے ماتی واقعا اللہ ورطوئی سڑی بیکار خلق استی مکہ ممسولی تی آخر زمانے پیغمبر راشی کتاب راشی او کله کله دې په وسیله او په توفیل باندې دعاګانې کولې او دې په وسیله او توفیل باندې تاسې کامیابي ما اخیستې وه او چې کله جناب راغی اول دشمنان یې تاسیس وي او چې کله قرآن راغی اول دشمنان یې تاسیس دي نو ډېر بېکاره خلک هستي که هغه شي ته اوس اشاره کړي خبره کوو ولما هر کله جاءهم چې رابغې دوی ته کتاب قرآن کریم من عند الله ساکر راغلو دویتا قرآن کریم دی اللہ طرف آسی قرآن کریم مصدقن سی تصدیق کون کیو لما دی آغا کتابونو
ما هم چې دوی سره وکانو من قبل وبدا يهود من قبل مخکې یستبطئون دی به طلب د پتی کولو طلب د نصرت به کولو طلب د مدد به کولو په وسیله په طفیل د پیغمبر باندې علی الذین کفروا هغه کسانانو باندې چې هغه به کافرانو دي کار به داو فلما جاءوا هر کس راغی دوی ته ما عرفو هغه څه چې دوی به خو پېژندلو چې دا هغه پیغمبر دی دا هغه کتاب دی چې مخکې د ده په راتلو باندې په انتظار کې او د ده په طفیل د ده په نامه باندې موږ په ځنګلو کې کامیابېدلو دا هغه دی ښه به یې وپېژنه کفرو به بیا به یې کفر وکړه ځنه غټ خباثت چېرته دی کفرو به دی به په هغې باندې کفر کوو فلعنة الله علی الکافرین پس الله ته خیر راکړي چې دونه بیکاره خباثت دا به په چا کې وي پس لعنت دی الله تعالی دې وي په کافرانو باندې چې داسې کار کوي دوی باندې د لعنت وي یوه مسله کوو دا بعضو وخت کې خبره راځي چې دا وسیله زموږ د اهل سنت الجماعت او د احنافو او د صفرایانو د اهل ظواهرو سره په دې کې یو څه مغه شته اختلاف شته په دې باره کې زه تاسو ته لږ معلومات درکوم یو تفصیل لیکلی خبره دا ده دا وسیلې دوه قسمه دي یو وسیله لکه چې دا یهودو وسیله کوله په نوم دي د جناب رسول الله اسلام د ده په وسیله د ده په طفیل باندې الله تعالی موږ غطفان قبیلې باندې کامیاب کړي دا وسیله وه او بیا به هم نشي کېدل دا وسیله دوه قسمه ده یو وسیله په اعمالو صالحاو باندې ده اعمالو صالحاو باندې وسیله په دې کې اتفاق ده په دې کې څوک اختلاف نه کوي دا شته او په دې باندې یو حدیث دی مبارک چې هغه په بخاري شریف کې ذکر شوی دی چې درې کسانو او دوی باران پسې واخیستل او یو غار ته ننوتل چې غار ته ننوتل چې باران وشو نو د غار سر ته یې غوټه تیږه وه چې الان د تیږې ځای لوند شو هغه تیږه قطر علی غار مکمل بند داسې بند کې چې بهر بیخي وتلی نه شو نو خپلو منځو کې دا درې وویلې چې بل څه کار خو نه دی پکار دا خو داسې تیږه دی چې خوځېږي نه او پته هم نه لرېږي چې په کوم طرف ته ووځو راځي دا خپل عمل به الله ته وسیله کړو یو د الله ته خپل عمل وسیله کړه چې ما مور و پلارو هغه زاړه بوډاګان ما به رمه سروله او رمې نه به واپس راغلم دا خپله ربه به مې چیلۍ یا میږه به مې ولشله نو ما به اوله د مور و پلار ته پی ورکړې بیا مې خپلو اولادونو ته ورکړې یو وخت کې لرې تللی وم ناوخته راغلم چې ناوخته راغلم چې هغه پی مې راواخېستې مور و پلار مې ده نو هغې سر ته ورنه ولاړ یم ایښوم یم نه چې خوب یې خراب نه شي او اولادونه مې په خوب کې غړي یو لوی کې هغه ته هم نه ورکړم سبا راباندې شو چې د مور پلار احترام ته ولاړو او خپل اولاد ته مې نه ورکول او د مور پلار حق اداګي مې کوله ای الله که دا مې ستا د رضا په خاطر کړي نو دا تیږه لږه ښکته کړي وایي تیږه لږ ښکته شوه لږ رڼا یې ولګېده یو بل سړی وایي چې زه د په لور باندې میل وم عاشق وم او هغه ته ما ډېره مطالبه کوله خو هغه ما نه ډېرې پیسې غوښتلې پیسې مې برابره کړې موقع برابره شوه چې په معین موقع کې تر لور راته ویل د الله نه وویرېږه پرده د چا مشله وه وایي بس هغه وخت کې پورته شوم هر څه مې پرېښود ای الله که دا کار ستا رضا لپاره ما کړی نو ای الله دا تیږه ښکته کړه تیږه نوره ښکته شوه خو د وتلو قابل نه وه درېیم سړي ویلې چې الله تعالی ما سره یو مزدور مزدوري یې وکړه او خپله مزدوري یې پرېښودله لاړه کومه خوا ما د ده مزدوري
په تجارت کې واچوله هغه نه غوایان او رمې جوړې شوې سپونګی جوړ شو څو کاله وروسته راغی مزدور ما ته چې هغه مزدوري مې راکړه ما ورته اصرار څه هغلته هغه دی رمه دی د څه شي رمه دی دا شپونکي سره یې تا دی دا ویسه هغه مزدور ته یې ټوکې په ما مه کوه مسخرې مه کوه زما مزدوري وګوره او دغه شی وګوره ټوکې نه کوم مسخره نه کوم ته چې کومه خوا تلې کلونه هغه مې په تجارت هغه نه دغه شی جوړ شو ټول ستا دي نو هغه ویل الله کمال دې مزدور سره څونه ښېګڼه کړې او حق مې نه طرف کړی او حق اداګي مې کړې د ستا د رضا لپاره ما کړې دا تیږه نور ښکته کې تیږه ښکته شوه او راووته دا اوس خپل اعمال صالحه الله ته وسیله کول دا ټیک کار دی دا صحیح کار دی په دې کې خو اتفاق دی سپرایان او د اهل ظواهر ټولې مني اوس خبره په چا کې دی وسیله په ذواتو فاضله باندې آیا دا شته که نشته وسیله په ذواتو فاضله باندې زموږ د اهل سنت والجماعت زموږ احناف شته او دې ته د اهل حدیث او د نورو ته دا زموږ بخاري شریف چې دا متفق کتاب دی دې مني په بخاري شریف کې باقاعده حدیث مبارک دی چې کله به موږ باران غوښتو صحابه به ویل نو موږ به وسیله که ذات د جناب الله به موږ باندې باران وکړو چې کله ذات د جناب نه و د هغه تره مبارکو مالا ته وسیله که موږ باندې مالا باران وکړو صریح حدیث د بخاري شریف دی بیا موږ دې خوا کوي نو د دې وجه نه او دغه همدغه د دې امام قرطبي رحمه الله د مفسرینو حضراتو دې وینا معلومیږي چې دې هغوی دا یهود به ذات د جناب په وسیله کوو چې هغه ذات د جناب چې د په وسیله د په طفیل یا الله په غطفان قبیلې باندې موږ ته نصرت راکړي الله به ورته نصرت وکړي نو دغه وسیله په ذواتو فاصلو باندې هم ټیک دی په حدیث مبارکو کې ذکر شته په تفاسیرو کې شته د قرآن نه اشارتاً معلومیږي نور دین سکی خو خبره دا دی دغه وسیله په ذوات فاصلو باندې د یو کتاب د فواید صفدریه په اردو کې له چا پښتو کې ترجمه کړی دا کتاب کې د اقسام د وسیلې تقریبا 3 بیان کړي دي یو قسم وسیله ده په ذوات فاصلو چې هغه شرک دی زه منم بل قسم هغه وسیله ده په ذواتو فاصلو مکروه دی او دریم قسم وسیله ده په ذواتو فاصلو باندې جائز دی مستحب دی ښه کار دی هغه سره چې ته داسې وایې چې دا کار په وسیله په طفیل د پلاني سړي چې پلاني سړی حاضر غایب حاضر ناظر قادر مطلق دی بیا خو شرک دی بیا خو موږ ولې شرک دی چې ته شوی دا کار دی الله موږ ته وکړي یا الله دا کار راوکړي د جناب په وسیله په طفیل هغه جناب چې حاضر و ناظر او عالم بالغیب دی بیا خو اختیار دا ټیک دی شرک دی او دویم هغه چې مکروه دی هغه دی چې هغه دا مطلق ووایي داسې ووایي چې دا کار یې الله په طفیل وسیله د پلان وکړي د الفاظو سره نه وایي دا مکروه دی نه ذکر کې نه ذکر وکړي او جائز و مستحب دا دی چې الله دا کار په طفیل وسیله د پلان وکړي چې دا پلان د ستا بنده دی نه حاضر ناظر دی او نه عالم الغیب دی خو ستا خاص بنده دی د هغه په طفیل وسیله باندې کار وکړي دا بیا جایز او مستحب دی په دې الفاظ باندې کې څه مشکلات دي هیڅ مشکلات نشته دا بیا هیڅ خبره نشته او موږ چې وایو موږ چې جایز ګڼو په دغه دریم قسم باندې جایز او مستحب ګڼو او په دې کې یو اشکال نشته
اگر کې بعض خلک د وسیلې د ذوات فاضله باندې انکار کوي او د دې پهلوان د انکار ابن تیمیه دی حافظ ابن تیمیه هغه دا خبرې کوي دې خبرې ته زور لګولی دی خو هغه په خپل کار کې موږ هغه پوهېږي کار به پوهېږي په دې کار کې موږ هغه ته تفرد والا وایو چې دې په خپل کار کې تفرد کړی وي او نه به جایز کړی د هغې سره موږ اتباع نه لرو اگر چې حافظ ابن تیمیه هغه ویلي دي که وسیله په ایمان د جناب باندې ونیول شي وسیله په حب د جناب باندې ونیول شي بیا ټیک دی هغه متجایز ویلي دي خو بیا هم دونه غټه مسله نه دی چې چا باندې دی اتکا کوي هغه هم د جواز څه هغه لاره پیدا کړی دی په هغه باندې دی اخته دی همدارنګې زموږ لوی عالم دی رشید احمد گنگوهی رحمه الله هغه په خپله فتاوی رشیدیه کې لیکلي دي که څوک دا وسیله او طفیل په ذواتو فاضله وکړي دا صحیح او درست دی ټیک دی دکې څه دغه نشته دی زموږ د اهل سنت الجماعت علما زموږ اکابر اسلاف زموږ دیوبند علما ټول په ده باندې اتفاق لري چې دا امر جایز دی په دې کې څه نقصان نشته خو اقسام پکې شته باید چې دا اقسام وویل شي باید چې دغه تعیین و وضاحت وشي چې د دې خلکو هغه خبرونه موږ هم محفوظ پاتې شو راځئ ترجمه شریف به کوو وایي بئس ما پس ډېر بد دی اشتراو دا اشترا او بیع د امورو ازدادو نه دی یو د بل په معنا باندې راځي اشتراو باعو دا اشتراو په معنا د چا دی ډېر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړلو د باعو په معنا دی دا د الفاظو متضادو نه دی یو د بل په ضد باندې استعمالیږي ډېر بد دی هغه څیز اشتراو باعو چې خرڅ کړل دوی به په دې شي سره انفسهم هغه حصې د خپلو نفسونو هغه یې خرڅ کړل هغه شی ډېر بد کم یو دی ان یکفرو چې دوی کافران شو بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی الله تعالی بغیا از روی ضد و حسدنا ان ينزل از روی ضد و حسدنا ضد و حسد دې له وجې نه ان ينزل الله چې نازل کړی الله تعالی من فضل د خپل فضیلتنا علی من یشاء په هغه چا باندې چې خوښ شي من عباده د خپلو بندګانو نه فباءوا پس دوی اخته شو بغضب په یو غضب باندې علی غضب په بل غضب باندې وللکافرین عذاب مهین د کافرانو لپاره عذاب سپکونکی دی یو غضب څه شو انکار د توحید او رسالت او د قرآن نو دویم غضب څه شو ضد او حسد چې دوی کولو واذا قیل لهم چې کوم وخت ویل چې دوی لپاره آمنو چې ایمان راوړي بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی الله تعالی قالو دوی وایي موږ په هغه کتاب ایمان راوړو چې موږ باندې نازل وي چې په بل چا نازل وي په هغه ایمان نه راوړو الله ته جوابونه ورکوي یو تحقیقی جواب نور الزامی جواب نوی قالو نؤمنو منگ ایمان راوڑو بما پاک کتاب انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې ویکفرون او دوی کفر کوي بما پاک کتاب په ما سوا د دغه کتاب نه وي کفر کوي بما پاک سبا پاک کتاب باندې وراءه چې ما سوا د هغه نه وي چې دې باندې نه نازل باقي کفر کی وهو الحق حالانکه دا ما سوا کتاب چې دې باندې نه نازل حالانکه هغه حق مصدقا حال کون دې ما سوا کتاب تصدیق کننده وي لما دا کتابونو سره ما هم چې دې سره ځکه دا مصدق دی دې کتاب مصدق دی د مصدق نه انکار دا انکار د مصدق نه دی نو پتا سو سنازل هغه نه انکار کوي دا جواب تحقیقی دی بل جواب الزامی قولو تو پیغمبره
توای چې موږ په موږ چې نازل وي په هغې موږ ایمان راوړو وقل وایه پیغمبر فلما تقتلون تاسو ولې وژل انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین معلوم چې په هغې مې ایمان نه راوړو ولقد جاءکم فتاقی سره راغلی موسی علیه السلام بالبینات فښکاره معجزات ثم اتخذتم بیا تاسې ونیول العجل اسخي الها دا مفعول ثانی دی په خدای سره من بعد وروسته د هغه د تګ نه وانتم ظالمون تاسې ظالمان استئ اوس الله تعالی هغه ځای ښیي چې د اعراض د کتاب الله نه کوي وایي زیات هغه وخت اخذنا چې ونیول میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه ورفعنا موږ پورته کړ فوقکم د پاسه د ستاسو الطور کوی تور او موږ وویل قلنا پکې محذوب دی او وویل موږ خذو ونیسئ ما هغه څه اتیناکم چې موږ درکړي تاسو ته بقوة په مضبوط والي او په محکم والي سره واسمعوا واورئ قالوا ولې سمعنا موږ واورېدل وعصینا موږ نافرماني کړې ده واورېدل او موږ نافرماني کړې ده نو دا دواړه خو نه جمعېږي دا خو تقریبا تناقض دی نو ته به ورته وایې سمعنا کله ویلې چې کویتون له پاسه پې کېښودل شو وعصینا دا به یې کله ویلې چې کویتون به خپل ځای ته لاړه داسې خباثت به کوه واشربوا او سکل کړی شوی و في قلوبهم فزنوا ذكي الإجراء حب الإجراء محبت تسخي دا حب مذاب أصل مقدر بكفرهم فسبب دي كفر دوي قولوا توي پیغمبرا بسما دير بد دي يا دير بد دي هاغا سيز بسما دير بد دي هاغا سيز يا امركم امر كي به پدغ سيزبان ايمانكم ايمان دستاسو ان كنتم مؤمنين كچتا ستاس مؤمنان اوس د دې خواصتونه ذکر کوي او الله تعالی مباهله ذکر کوي د مباهله ذکر به وروسته راشي هغه دا دی چې جنت ته زموږ لپاره جوړلی د بل چا لپاره جوړ نه دی قلو ته پیغمبره ان کانت لکم الدار الاخرة که چېرته وي ستاسو لپاره دا دار آخرت کور د آخرت ستاسو لپاره عند الله په دې الله تعالی باندې خالصه یوازې من دون الناس بغیر د الله بغیر د نور خلق بغیر د نور خلق نه ستاسو لپاره فتمنوا الموت تاسو پس ارزو د مرګ کوي زر لاړ شي جنت ته کنه ستاسو لپاره تیار جنت دی زر تمنا د مرګ کوي چې زر ته ورسي ان کنتم صادقین کچې تاسو رښتینی یاستئ په دې خپل خبره کې الله فرمایي ولن يتمنوه هرگز به دې تمنا ارزو د مرګ نه کوي ابدا هیڅ کله دا کار به ونه کوي دا داسې دی وایي که چېرته دا دنیا آخرت کور د ستاسو وي نو تاسو د مرګ تمنا وکوئ هغه شرط دی د مرګ تمنا وکړي دا جزا دی هغه مقدم دی د مرګ تمنا وکړي دا تالی دی لیکن تالی باطلون تالی باطل ده چې تمنا هیڅ کله نه کوي نو مقدم هم باطل دی چې دا کول خالص دي دوی ده حاصل ځانه لګي دا مقدم و طالبان دي ولن يتمنوه هرگز بدی تمناونه کوي ابدا نسکل بما په سبب دی هغه څه قدمت چې لګلي دي ایدیهم لاسونه دي دوی والله علیم الله په دې بالظالمین په ظالمانو باندې دا دي کافرانو دي کافرانو بل حصہ بیانوي چې تقریبا پدې کې د کافرانو په خپل ژوند باندې محبت په ژوند محبت دا ژوند باندې محبت دا خپل ژوند دې ته هر څه نه ګران دا خپل حیات دې هر څه نه ګران دا د کافرانو خاصه دي ولا تجدنهم خامخا پیدا کې دوی احرص الناس هرسترین دي خلکو هرسترین دي خلکو حارس ناک دي خلکو علا حیات په ژوند باندې دی به ته پیدا کې په ژوند باندې ډېر به حریص وي دا خپل ژوند به هر څه نه دې ته معتبر وي ومن الذین اشرکوا او د هغه کسانانو نه چې هغه مشرکان دي یود احدهم خوښوي غواړي یو د دوی لو یؤمرو 1000 سنة
کس کی شی عمر دی زر کالا چی شی عمر دی چی ورکل شی عمر دی زر کالا اللہ تو فرمائی اللہ پہ رد گئی وما ہوا نرے دا عمر بمزحزی خلاصون جدیدوی من العذاب دی عذابنا ان یؤمرا عمر ہم ورکل شی زر کالا مانا پیدے ہوا دا مبہم دے دا اسم جمع دے بمزحزی دا خبر دے ان یؤمرا دا بیان دے ہوا دے شما ہوا کی نرے دا شے بمزحزی خلاصون جدی دوئی دا عذابنا اسے چشرے ان یؤمرا اگر کسی تارا عمر وقت بیام دے اللہ دے عذابنا خلاصی دل نشتا واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ بصیر دے پاہا سبانے چاہا دے کم عمل کی دلتا دی کافرانو خبر خدا دے دی کافرانو خبر ادالے چی پر ظلم بانے دی مین دی او دی خواہ مسلمانان سنگ دی دی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے دی جناب دی جو وفات نو دی قبض نورستا دے پہ وہ غزوہ کی زخمی کی او چگو چگو خان دی خوشحال دے صحابہ تپوس کی والی خوشحال ہے وہ زخمی سمزل با ملاقات دی جناب او دی غمن کرو سروش آگا دی منگا دی مومنانو دی زن آگا خبر ادا دے اندر اجازت علی کرم اللہ وجہ جنگ تزیق جنگ کی آگا دی غیش و باران دے حضرت حسین و تویش بابا جانا دی غیش و باران دے او جنگ کی دست تلوس لپر راوڑے زغری دلی جال چولی وہ دیر خالے کنا سزر ملاقات جناب توشی آخرت سر و دی خپل رب سر ملاقات توشی زمان دی مسلمانانو بیادا حق دارے کامیابی پا ہم درجہ کی رکھا سناکام دی او دا دی کوئی کامیاب دی پا من دی سر پا کپر ماری دی او تو روان دی آگئی تمگو ارسنم پی رکھا ہم دارنگی پا خلافت دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم پالوا دی پارسیانو غٹ پاچاو امیر دی جنگو خالد بن ولید تے خطر آواستاو خالد بن ولید دی مسلمانانو دی جنگ امیر دی ارتوے لے خالد بن ولیدہ تا آگا سڑے گڑی مڑی دی پیولی دی سرہولی دی تارانے سڑے دی خلقو دی جنگ کرے پارسیانو سڑے دی جنگ نلے کرے کچیرتا دی پارسیانو پا جنگ اختر چی بیا بتانا دا گڑی مڑی ٹولی ہیری کو زلال شا منگ سا جنگ نسی کولے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتولی کر آگا ارتوائی وی چی منگا فإنما یا قوما زمان سرسے جنگالیال خلق دی یحبون القتل فی سبیل اللہ خوخوی من فلان دی اللہ تعالیٰ کی کما یحب الفارسو الخمرہ لکہ ستاسی شراب خوخوی اگر دی اللہ پلان کی اگر قتل و شہادت خوخی ما صدس ازماریان دی پتہ بولے گی سیر نسونہ پرخی گی زبطائی سرکو استاسو خوخ چیدے شراب دی او دس ازماریان ما سر دی چاگی طول زن خوخ سر شرے اگر شہادت دے نو بتاو بتا خوخ نو ہم دا وچے دے زمان دی کامیابی وجہ دا دی اللہ نصر سر چی زمان مجاہدین جنتا دا خپل جنتا دون ترجیح نور کری شہادت تا دی اللہ لقات تا پر پروردگار دی دین وفات ترجیح ورکی ذکر پا میدانوں کی با کامیاب دلتا با چی پا دی میدانوں کی اجیت با دا مجاہدین با وہی کرا دلتا ہو جائی کہ وہ جنگ شروع تقریباً 2 کسان ہوئے مجاہدین دیوئے 200 خوی لاغنی شوقات گتی تاویگی آتا خدری طالبان ناس دی چاہوٹی سول دی ویدہ خدری طالبان دی وینا پر سہول لمزیاد دی منگ یو قدم وارا دین سکورے وجہ سوا سی دی مرد نویری دل زندو تا مهمو حقیقی تا زند مهم نو دیالا دین مهمو
د الله رضا مهمه د الله ملاقات مهمه په دین باندې غیرت مهمه نو څه کامیابو نو درود شریف وي اللهم صل علی محمد مولانا